د لیوال ملي پوهې پروګرام وسایل نه همت اړین دی. د ټکنالوژۍ په مرسته زده کړه په هر کور، هر ځای، هر وخت او هر عمر کې پرته له ښوونکي او ښوونځي. په سبق به پیل وکړو. د پښتو لیک کتاب مو راواخلئ. زموږ د نن ورځې سبق دی یا نارینه. یا نارینه د پښتو په تورو کې 44 توری دی چې د نن ورځې په درس کې به یې ووایو. کتاب 44 مخ راواړوئ. په دغه زرغون رنګي چوکاټ کې دغه په تور رنګ غاړ د یا نارینه توری لیکل شوی دی. دا ګورئ، د هغه شی چې له کوم لور نه شروع شوی او په کوم لوري حرکت کړی دا راښیي چې یا نارینه توری داسې لیکل کیږي. د یا نارینه توري شکل او نوم مو وپېژندل. اوس د یا نارینه توري په غږ خبرې کوو. اوس دا ګورئ، یا نارینه توری په کلمه کې څنګه لیکل کیږي. دا ګورئ، وری او ترې لاندې منی لیکل شوی دی. دا ګورئ، د وری په کلمه کې یو ځلې او د منی په کلمه کې هم یو ځلې د یا نارینه توری راغلی. د وری په کلمه کې د یا نارینه توری د غږ شکل په پای کې راغلی دی، لکه وری، لکه سړی، لکه خټکې. ما څو ځلې کلمه یاده کړه. کلمه څه ته وایي؟ د څو تورو له یو ځای کېدو کلمه جوړیږي، لکه وری. شاباس. اوس مو چې د یا نارینه توري غږ پیدا کړ، په دې هم ځان وپوهوئ چې د یا نارینه توری له نورو تورو سره د تړلو پر وخت په پای کې شکل بدلوي. د یا نارینه توری په لیکنه کې 2 ډوله راځي. اول یوازې په خپله، دویم یا نارینه توری له بل توري سره په پای کې تړلی، لکه د خټکې په کلمه کې. اوس دا ګورئ، یا نارینه توری په کلمه کې څنګه لیکل کیږي. دا ګورئ، وری او ترې لاندې منی لیکل شوی دی. دا ګورئ، د وری په کلمه کې یو ځلې د یا نارینه توری په پای کې په ځانته شکل راغلی دی. د منی په کلمه کې هم یو ځلې په پای کې د یا نارینه توری د نون له توري سره ګډ راغلی. ګورئ، دا بل زرغون رنګي چوکاټ کې وری رسم شوی دی. پوهیږئ چې وری یې ولې رسم کړی دی؟ اندېښنه مه کوئ، زه یې درته وایم. دا د دې لپاره چې د وری انځور مو په ذهن کې ښه ځای ونیسي او په تورو د وری د کلمې لیکل یاد کړئ. د وری کلمه له 3 تورو جوړه شوې ده. واو، ری یا نارینه توري چې سره یو ځای شي نو وری لوستل کیږي. د منی کلمه هم له 3 تورو نه جوړه شوې ده. میم، نون یا نارینه. د وری او منی په کلمو کې مو د یا نارینه توري لیکل ولیدل. اوس به د یا نارینه توري د سبق نورو برخو ته راشو. دا سور چوکاټ وینئ چې پکې لیکل شوي دي د یا نارینه کارونه په جمله کې. ښه نو تاسې غواړئ د جملې په معنا ځان پوه کړئ. د جملې په معنا مو پوهوم. ښه ورته ځیر شئ. جمله د یو څو کلمو یو ځای کولو ته وایي، لکه دا وری دی. اوس لاندې دا تور چوکاټ وګورئ. په دې تور چوکاټ کې په شنه رنګ لیکل شوي 2 جملې دي چې په هره کلمه کې د یا نارینه توري کارونه په سره رنګ روښانه شوې ده. دا وری دی. د وری وړی پستې وي. اوس په همدې تور چوکاټ کې په سپین رنګ همدا جملې بیا لیکل شوي دي، خو یو توپیر یا فرق پکې ښکاري. که رښتیا پوه شوي یاست دا توپیر یې ماته وښیئ. شاباس. تا په هر هغه یا نارینه توري ګوته کېښوده چې زیړ دی. ګورئ، دلته 2 ځلې د یا نارینه توری راغلی دی. اوس نو قلم راواخلئ او د هر زیړ یا نارینه توري پر سر یا نارینه توری ولیکئ چې د یا نارینه لیکل مو زده شي. دا کار ځکه کوو چې د دې تور چوکاټ د پاسه په کیڼه خوا کې په زیړ چوکاټ کې درته لیکلي دي د یا نارینه توري د کارونې ځایونه روښانه کړئ.
د ی توري ځان ته شکل لیکو. ډېر ښه، په تور چوکاټ کار وشو. اوس راځو شنه چوکاټ ته چې نورې جملې زده کړئ. زړګی خټکی خوري. خټکی په مني کې پخیږي. په شنه چوکاټ کې وګورئ، دلته جملې په تور رنګ او هر د یا نارینه توری په سره رنګ راغلی دی. اوس په همدې شنه چوکاټ کې په سپین رنګ همدا جملې بیا لیکل شوي دي. دا ځل مو هم د نښې منځو ویشت. په هر هغه یا نارینه توري مو قلم کېښود چې زیړ رنګ لري. دلته هر یا نارینه توری په زیړ رنګ لیکل شوی دی. یو یا نارینه توری د زړګي د کلمې په پای کې د ګاف له توري سره تړلی راغلی. بل یا نارینه توری د خټکي د کلمې په پای کې د کاپ له توري سره یو ځای راغلی، او بل یا نارینه توری هم د خټکي د کلمې په پای کې د کاپ له توري سره تړلی راغلی دی. زړګی خټکی خوري. او دویمه جمله داسې ویل کیږي: خټکی په مني کې پخیږي. اوس قلم راواخلئ، دا په سپین او زیړ رنګ چې زړګی خټکی خوري لیکل شوي پر سر یې ولیکئ چې لیک مو زده شي. او همدارنګه خټکی په مني کې پخیږي د جملې په سر ولیکئ. زړګی خټکی خوري. خټکی په مني کې پخیږي. اوس به راشو سره چوکاټ ته. دا پورتنۍ ټولې جملې پکې راوړي دي. دا وری دی. د وري وړی پستې وي. زړګی خټکی خوري. خټکی په مني کې پخیږي. د همدې جملو ترڅنګ یې بیرته همدا جملې لیکلي دي، خو توپیر یې دا دی چې په هر شنه او تور چوکاټ کې هر یا نارینه توری په مختلفو رنګونو راغلی دی، خو په دې سره چوکاټ کې ټول توري په سپین رنګ لیکل شوي دي. اوس نو قلم راواخلئ، د دې سپینو جملو پر سر ولیکئ. لیکل مو زده شي. که زده مو نه وي نو دا سبق له ځانونو سره بیا بیا واورئ. دا د وري وړی پستې وي. زړګی
خټکی خوری خټکی په مني کې پخیږي تر سره چوکاټ لاندې خړ چوکاټ ته راځو د خړ چوکاټ په سر کې د لاس او قلم نښې او د تمرین کلمه ګورئ چې په سره رنګ لیکل شوې ده ورخطا کېږئ ما د تمرین په معنا مو هم پوهوم د یوه کار بیا بیا کولو ته تمرین وایي په تمرین سبق ښه یادیږي که تاسې د یو شي نوم یو ځلې واورئ کیدی شي لږ وخت وروسته درنه هیر شي خو که څو ځلې یې واورئ بیا مو په یاد کې ښه پاتې کیږي اوس چې د تمرین په معنا پوه شوئ راځئ چې تمرین وکړو تر تمرین لاندې په ټکو ټکو باندې څو ځله د یا نارینه توری لیکل شوی دی د دې هر یو یا نارینه توري د پاسه یا نارینه توری ولیکئ کله مو چې هر یا نارینه توری ولیکه کیڼې خواته ځیر شئ 4 جملې په ټکي ټکي خط لیکل شوي دي د هرې یوې جملې د پاسه هم لیکل وکړئ چې دا ټولې جملې مو په یاد کې پاتې شي دا وری دی د وري وړی پستې وي زړګی خټکی خوري خټکی په مني کې پخیږي بیا په همدې خړ چوکاټ کې 2 کرښې ګورئ زه پوه شوم چې اوس تکړه شوي یاست دلته اوس په شنه کرښه د یوازې یا نارینه توري تمرین وکړئ د یا نارینه توري یوازې شکل لیکو او په سره کرښه د بل توري سره د تړلي یا نارینه توري تمرین وکړئ په زیړه کرښه دا وری دی ولیکئ او په توره کرښه د وري وړی پستې وي ولیکئ د یا نارینه توري یوازې شکل لیکو د یا نارینه توري په پای کې شکل لیکو دا د وري وړی پستې وی زړګی
خټکی خوری خټکی منی کی پخیږي د یا نارینه توري یوازې شکل لیکو د یا نارینه توري یوازې شکل لیکو دا د وری واړی پاستې دې لوست کې مو زده کړل د لیک په وخت کې د یا نارینه توري شکلونه لکه سړی خټکی یوازې داسې لیکل کیږي په پای کې داسې لیکل کیږي کلمې مو زده کړې منې سړی خټکی وړی پستې زړګی خوري پخیږي کارونه جمله ځایونه روښانه تمرین او داسې نور له دې ویډیو سره د لیک کتاب په زده کړه کې ډیره مرسته کوي د کتاب ترلاسي لپاره پته ده LLS@leval.com 003 280 40 د نورو معلوماتو لپاره لیوال د لرې ښوونځي تګلاره وګورئ